په هلمند کې د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ نښته شوې. په هلمند ولایت کې د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي دي. ځایي سرچینې ادعا کوي په وژل شویو کې د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو تحریک یو قماندان هم شامل دی. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې په دې نښته کې چې د هلمند په ناوه ولسوالۍ کې شوي د ټي ټي پي یو مشهور قماندان ملا عبدالله له خپلو 3 جنګیالیو سره وژل شوی دی. سرچینو همداراز ویلي چې په دې نښته کې 2 افغان طالبان هم وژل شوي، خو د طالبانو حکومت یا د پاکستاني طالبانو تحریک په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوي و چې د پاکستان استخباراتي اداره هڅه کوي چې افغان او پاکستاني طالبان له یو بل سره ښکیل کړي، خو دا اداره خپل هدف ته په رسیدو کې چندان بریالۍ نه ده. کابو 2 اونۍ پخوا د ټي ټي پي یو مهم مشر عبدالولي چې په عمر خالد خراساني مشهور و له خپلو 3 جنګیالیو سره د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د ښودل شوي ماین په چاودنه کې وژل شو. دا پیښه لومړی پاکستان اعلان کړه. خراساني چې له ټي ټي پي جلا یې د جماعت الاحرار په نوم ډله جوړه کړې وه، ملګرو ملتونو او متحده ایالاتو هغه یوه تروریستي ډله نومولې او د ده پر سر واشنګټن 3 میلیونه ډالر انعام ټاکلی و. د خراساني تر وژل کېدو یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمان الظواهري د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.